اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د نهمې سپارې اتم درس دی او د سورة الانفال چې اتمه سوره ده یو نه تر شپاړسم آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. عن الانفال له زیاتوالي یا د غنیمتونو. وجلت قلوبهم ډاریږي زړونه د هغوی. كأنما يساقون لکه چې مفهوم دی لکه چې بول کیږي هغوی. ان غیر ذات الشوکة چې مفهوم دی چې بېشکه پرته لرونکي د وسلې. اذ تستغیثون کله چې غوښتنه د کومک کوله تاسې. مردفین یوه د بلې پسې. ولیربط مفهوم دی او لپاره د دې چې وتړي هغه. کل بنان هر بند. زحف نږدې کېدل لږ لږ. متحرفه چې بیرته ګرځېدونکي وي. امید دوستان دا درس مزه شوی نور دوستانو سره همچنان شیر کوي. الله مو مل شه.